ویني ساتلو خوراک ورګه چې تنان خو راشي که نه یاره تنان خو نه دي راغلي لا هغسې چناچور تنخته د سړی پوه شو وږی شوی دی چناچور پاکستاني چناچور دی ښه خان مشتاق احمد وایي چې مزې دي نو بس مزې دغه دي چې چناچور تاسو هم خوړی شئ دغه مزې خو تاسو هم کولی شئ وروره اور احمد علي وایي چې افریدی ده که نه وایي سلام ګله نو وعلیکم السلام زیشان وایي سلام برو نو وعلیکم السلام او پی ایم عمران خان وایي پی ایم دا خو نه صحیح سلام والا پاکستان بجاور نه قادر افریدی وایي سلام نو وعلیکم السلام نثار الله خان وایي سلام برو پېښور نه نو وعلیکم السلام اور اظهر خان وایي چې سلامونه عمران بھائی اور عامر بھائی وعلیکم السلام اور سلام جی څنګه واٹس اپ نمبر سینڈ کا نو بس واٹس اپ نمبر درسنی کې محمد جان وایي سلام اور مشتاق احمد وایي چې باجوړ سے نو بس کله اردو یې کله پښتو عبدالمالک تنها وایي سلام وعلیکم السلام مجید خان وایي چې کال مې او دوست خان وایي چې السلام علیکم ډېر سخت وږی یم او تم پکې لیوره خوري نو داسې چل دی چې ته به په کلي کې هغه کې به یې بس لاړ شه په کچن باندې حمله وکړه څه ناڅه به ورته میلاو شي اورې ځان له لاول پخو نو د هغې نه پس که نه موږ پخ کړي تیار راواغېستل بس که ډوډۍ مو خوړه که ونه خوړه دا اوس وخورم بس بیا که روټۍ وخوړه او که ونه خوړه نعمت وایي چې سلام جی وعلیکم سلام عزت ګل وایي چې هی او عمران بھائی لږ وخانده نو بس خاندلی شي چې ناچور خوري الله فرید وایي ماجي دي اور عبید خان وایي چې ته تغبی لیکلی تغبی نه یم خان او پیجانې خان بس لاړو څنګه ډوډۍ نه لري که نه ډوډۍ خو چې لرلی نو بس نور پکې پاتې څه و یاره زما په خیال ډېره یخني ده یخني چالو شوې ده غرونو باندې غور هم شوي دي حارث خان وایي سلام اور عامر خان وایي چې هی او طاهور علي وایي طاهر علي که طاهر علي دی که نه طاهور علي لیکلی ده او څنګه یار نو بالکل خیر ښه دی منسټر وروره درځم منسټر نه درځم که چې لیکلی دی مزې دې وکړې او سلام څنګه یې ټیک دی ریحان وایي چې هی اور ابل وایي چې کال مې عظمت دې څه کو نه عظمت په کور کې دی برو اور ابوبکر افریدی وایي چې سلام جی نو وعلیکم السلام حبیب جان وایي سلام وعلیکم السلام دوست خان وایي چې ها کلی ریسټورنټ جلدی ښه نو بس افریدو جبا کې وکړه خپل خوند دي که نه خو دا چنچور چې خورې که نه د دې څه بیل رنګه سوري بیا مخامي کې که نه دلته اوس دا مخامی دی ښه ګوره تاسې ماحول بالکل تیاره دی بس ایله ماښامې ټیم دی ایله د ماښام مونځ زموږ اوس راووتو د جومات نه راغلو پوه شوې او ماښام کې چې دا خوراک کې د دې بیا بیل سوري مړه ښه فرمان الله وایي چې سلام نو وعلیکم السلام مسلمولو لطیف خان وایي سلام هلکه پلوانه د جمرود نه سلامونه نو وعلیکم السلام خراب وایي لیکلی دا عمران ته ووایه چې فیصل وایي چې ما پیژنې کم فیصل وروره فیصلان خو بلا ډېر دي کم یو فیصل خان السلام علیکم جی آپ دونوں کیسے ہو ضلع دیر سے سلام وعلیکم السلام ہم دونوں ٹھیک ہے الحمدللہ خواہ حیدر زمان وہی جی اور فیصل بادشاہ وہی زما کال اوچت کا
او امیر بھائی جم کې کوم ځای نو بس خبره ده چې جم نو د جم کې اوس د کم ځای اوس هلته خو کوسي نه وي که نه چې د کوسي نوم هلته خو ستراسې ماسې نیسه چې لمبر یې پې لیکلی وي منزل شماري چې وایي مونږ لمبر کور چې څه خبره ده هغه بل لږ یې پې لیکلی و پښتو کې پوه شو یا باندې خو څوک نه پوهېږي هغې باندې زه نه پوهېږم بل خندلې دي په اټلي کې څه ټایم دی نو هلته سکن شپږ بجې دي سلام جی طاهر د لوی شلمان نه طاهر د لوی شلمان نه ته ښه لوی شلمان دې لیدلی نه چې لاړ شي دومره ښکلی باجوړی د پیر دا څه دی ټوک شي دی تګ غواړي یاره نو بچ هغه نه ته ترخم لږ ور واوړې بس بیا شلمان دی که نه داسې طرف ته تم بډي ده کې په طالبان باندې وډي هلته نشته دی ښه شلمان خو په پاکستان کې دی ښه یو سلمان خو په افغانستان کې هم دی که نه شلمان چېرته د افغانستان ولې نشته دی لوی شلمان او هغه شلمنده په پاکستان کې دي بل چاته ونې یاري هغوی خو ټولو واورېده ښه نو امان الله افریدي جمرود نو امان الله افریدي ته د کوم ځای ته راته وایه چې تی کوم ځای بیا ته زه یم چې ته څوک یې څوک نه بیا به ته زه انشاءالله ځای وښیم تا ته ویم افریدی زبان تا ته وایم افریدی زبان نو افریدی زبان خو مړه وړکې دا یې چې مته خپله ژبه که وړکیا نو خپله ژبه څرنګه وکړو بیا پې دغو نه پوهېږي که نه دا خو پېښوري دي که نه وړکیا هلو برو فلحال کوم ځای فلحال دینه کیو د بوټو لاندې بلډینګ لاندې نه وغایه ورته دا بلډینګ ورته وغایه امان الله افریدي جمرود لیکلی د پته نشته چې دغه جمرود لیکي جمرود کې کوم ځای مطلب دا نو امیره کال باندې کوي که نه کال کوي که نه نو بس کال باندې بیا وروسته را شو او کال اوچت که که نه امیره کوم دی ما ته خو یې ټلیفون نه درکړی دلته وایي چې کال اوچت دلته وایي عظمت شو او سلام لیکلی دی او سلام علیکم برو څنګه چل دی عظمت لایو در سره شیر کوي لایو در سره شیر کوي خبرې به وروسته کوو او ویډیو مو کته که نه ویډیو مو شیر کړی و هغه مو کته که نه چا ویډیو کته دا میسیج سلام جی عمران خان څنګه یې اور افریدی رور څنګه دی یخني شته نو بس یخني که شته دی بس بنیانونه مچولي دي دا وګوره جاکټې مچولي دي اور عظمت خان څه شو بولې بلې سلام علیکم سلام اور عظمت خان څه شو نو عظمت خان داسې چل دی چې هغه په کور کې دی او هغه ویډیوګانو ته ناسې ویډیوګانې جوړوي 2-3 ویډیوګانې یې کړي دي کېدای شي هغه شیر کړي پوه شو هغه جوړوي نورخان وایي چې هلو ابوبکر خان وایي سلام اور یاسین خان وایي چې سلام سلام رورا اکیم ځای یې ابل اکیم ځای دا خو ماته وزیرستان والا لیدی شي عبدل وایي چې هاي اور عظمت خان دې څه کو امیره نو عظمت خان ما سره و پرون نه بل پرون نو یې برابرې وي ټیک ټاک کې چې خلکو ته یې ښولې وي که نه یاره عظمت خان مانا یاره زه راغلی وم نو هم راغلی ما ټیم نه و نو خبرې چې راغلو زه چې راغلم ډایرکټ ماړې په تیاره شوه ماړې مو خوړه او چې دغو ټولې کار له ووتل جهانګیر د ټول او ما عظمت ځان له پاتې شو عظمت مازه چې ځو نه عظمت مازه چې دا پیر له عظمت یې ځو مازه چې ځو عظمت لاړو زه نه پاتې شوم پس نو بس ټیم مې لاړو شو لای براغلي وي خلکو ته به عظمت خان کولو زه دې هفته کې به امیر لایب راشي زه انشاءالله دا هفته کې راځو عظمت انشاءالله هفتې پورې راځي او بیا موږ یو چکر ته ځو انشاءالله روان دی چکر دی یوازې ها ډېر لرې روان دی تاسو هغې بدله کړه هغه کله ټیکټ اخیستو هغه تېر هفته کې ټیکټ اخیستو چېرته ځي د جاز ټیکټ کوم ځای له ځي به خلکو ته خو نه وایم خلک بیا تنګول کوي سعود رحمان وایي چې سلام نو علیکم سلام او توصیف خان وایي چې هاي کیا یاد خلک به ویډیو وګوري چې راشي که نه چته تلو که نه ها سلام دې جمرونه نو وعلیکم السلام اور ریپلی خو کوه که نه نو ریپلی بس ته کوو ځکه چې ما دا مې سره په خپلو خبرې کوو که نه لکه مونږ هم حالات هغه دي که نه ګډ وډ دي کله کلیکشن هلته لاړ شي کله هلته لاړ شي
نو تاسو موږ ته ویډ کرایات کو بیا په موږ هغه کوو چې یاره دا چېرته سي وایي که نه سلامونه جوده اوسې وعلیکم السلام کمزوري ده کوم ځای دی مطلب دا لیکلی ده غلط لیکلی دی جهانگیر څه څه ټیم دروزم جهانگیر در سره ملاو صبر وکړه بل وی چې غار اوبه دې لیدلې نو غار اوبه خو موږ خپلې اوبه دي که نه یاره ځله مې نه دي لیدلې جهانگیر ته میسج وکړه چېرته یې جهانگیر وایي چې زه 6 بجې روزم ورته یې روزه که نه څه ټیم دی 10 منټه کم ما 6 بجې راوځي هغوی ماړې خوري بیا راوځي ښه او ښایسته رحمان هغه ته هغه نه هلته راته ناست وي او که نه نو بس راځئ چې لږ ځایونه به تاسو ته هم وښیم یاره او ګپ شپ به مو لګي صحیح ده کیمره درته اړوم صحیح ده که نه چغې پکې ونه وهئ ګوره دا څه ودرولی دی دا چینایانو ژبه ده دا د اوسپنې میلو دا یې په چین کې لیکلي دي چې دلته ګوا څنګه اندر آنا منع ہے بس راته ماسې روزو هلته ولاړ دی نو ما ته پته ده ته ورته میسج وکړه که نه راځه موبایل ته دی که نه خو میسج خو ورته وکړه خدای خبره چېرته دی نو اوس پته یې نه لګي نه راغلی هم دی هغه ډزمن راغلی دی کابل ته دا ما ته هغه غونته نه دی نه هغه نه دی ما هغه دی که نه نه دی نه دی مړه تاسو ای وخت کې ښایسته رحمان به یې نه چې د کلي نه راغلی دی ما سره نه دی میلاو شوی ښه د ده 2 میاشتې وشوې دا نن د سره پټېږم دا نن د سره زه میلاوېږم نظام میرا نه مونږ میلاو شوي یو نه یې میلاو شوی وروره کله هغه ایمرجنسي ویری ودمات السلام علیکم وعلیکم السلام دا کوم ځای دی نو دوست دغه ودینه ده دا وړکیه غوندې ښار ده وړکیه هسې ورته وګورئ ماښامي ټایم دی او دا یې څوکیداران ودرولي دي چې څوک یې ننوځي نو به ډنګې وهي اورې هلکه ایمان والا خان درته څه هلکه لمبر یې په دغ کې ما میشن کوی په هغه کې بیا خلک هم تنګوي پوه شوې مړه دې چته دې نه دي دا خو دې مزید کنه څه شی و 1500 تنخواه به دي ورګه کنه خبره پې کوو که نه هغه نه چې هغه تاریخ کړی اکرام کوئی تاریخ نه کړی اکرام لای بومره بند کړ یا به چالو پوزا ورته لک ټیم بعد مې بیا راځي لای زما شکر دی خپل تعارف ډېر دی واده ورېږم داسې وایي نو بس هلکه امیره خرابوه ما نو بس ته څه شي ته خرابېږه وړکه نو دا خو بس وګوره دغه ځای دی که نه یاره عدنان وسلام خان نو بس یې عدنان ملګری دی دغه دی څه ده چې ولاړ دی تجیب خان وایي چې هلو ابل وایي سلام جینو وعلیکم السلام نو داسې چل دی چې هغه وفا زد زم هغه وایي زد زم نو فارسي که فارسي وایي فارسي ولیکه پوه شوې اول وایي چې نایس تضیف وایي السلام علیکم اور هاي لیکلی دی نو څنګه چل دی یاره هلکان एकदम کم شول یاره یاره بس داسې چل دی که نه چې بیا نیکسټ ټایم راځو اوس ملګري انډیوالان دي ټول بیا انشاءالله نیکسټ ټایم راځو پوه شي بیا ګپ شپ لګوو پې صحیح ده